هلمند والي د یو پلاوي په مشرۍ باغران او نوامېش ولسوالۍ ته سفر وکړ. یاد پلاوي په دواړو ولسوالیو کې د سیمې له مسؤلینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او مخورو سره جلا جلا ناستې ترسره کړې. په دغه غونډو کې د سیمې اوسیدونکو خپلې ستونزې، اړتیاوې او وړاندیزونه په تفصیل سره شریک کړل. د غونډو فضا د متقابل درناوي او همغږۍ څرګندونه کوله او ګډونوالو هیله څرګنده کړه چې د یادو سفرونو له لارې به د دوی ستونزې ته عملي پاملرنه وسي. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د هلمند والي د خبرو پر مهال وویل چې د حکومت اساسي موخه د ولس خدمت، د امنیت ټینګښت او د بنسټیزو خدماتو پراختیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د ولایت رهبري هڅه کوي ترڅو لرې پرتو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي، څو هلته د ژوند اسانتیاوې برابري او د خلکو ستونزې راکمې سي. د تیرو 2 ورځو په جریان کې د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ بغني، باغران او نوامېش ولسوالیو ته سفر وکړ. هلته یې د مسؤلینو، علما کرامو، متنفذینو سره جلا جلا ناستې وکړې، د هغوی ستونزې یې واورېدلې او د ستونزو د حل کولو په اړه یې له خپل لوري د امکان تر حده د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړ. په غونډه کې د باغران او نوامېش ولسوالۍ اوسیدونکو خپلې اساسي غوښتنې په لاندې برخو کې مطرح کړې. د مهمو او فرعي سړکونو جوړول او رغول څو د تګ راتګ ستونزې حل سي. د اوبو د مدیریت لپاره د چک بندونو جوړول چې د کرنې سکتور ته وده ورکړي. د روغتیايي مرکزونو او روغتونونو جوړول او تجهیز ترڅو خلک بنسټیزو درملیزو خدماتو ته لاسرسی ولري. د دیني او عصري زده کړو لپاره د علمي مرکزونو او ښوونیزو بنسټونو پراختیا، د عامه تاسیساتو لکه برېښنا، پاکو اوبو، پلونو او نورو خدماتو برابرول. هلمند والي د یادو غوښتنو په ځواب کې ډاډ ورکړ چې د امکاناتو په چوکاټ کې به د یادو ولسوالیو د پرمختګ لپاره لازم اقدامات ترسره سي. همداراز یې ټینګار وکړ چې اړوند ادارې به موظفې کړي څو د خلکو ستونزې له نږدې وارزوي او د حل لپاره عملي پلانونه ترتیب کړي. په پای کې د هلمند والي ژمنه وکړه چې د عامه ګټو پروژو پلي کول به د دوی د کاري لومړیتوبونو په سر کې وي او هڅه به وکړي چې د دولتي امکاناتو او همکارو بنسټونو په مرسته د باغران او نوامېش ولسوالیو د خلکو ژوند ته مثبت بدلونونه راولي.